د دغه عذاب په وخت کې هود علیه السلام د عادیانو د قوم سره دغه د عذاب په ځای کې موجود و او دغه باد هر ځای ته ورتلی بې له هغه ځایه چې هلته به هود علیه السلام او د مسلمان ملګري موجود و. دغه د عذاب په وخت کې هود علیه السلام او هغه کسان چې پر دې ایمان راوړی وو او د دوی حیوانات ټوله په یوه ځای کې سره راټول سوي وو او دغه د دوی ځای ته دغه د عذاب او هلاک باد نه ورتلی. دوی یې ویني چې شاوخوا ځایونه نړیږي، انسانان وژل کیږي، خو مسلمانان آرام او بې تکلیفه ناست دي، هیڅ آزار نه ورسېدی. دا د عادیانو د قوم آخر او انتها وه او پس له دوی مسلمانان په دغه منطقه کې اوسېدل تر څو چې هود علیه السلام له دنیا څخه رحلت وکړي او وفات سو. هود علیه السلام د یمن په حضرموت نومي ښار کې ښخ کړل سو. ورونو، د هود علیه السلام قصه د عبرتو او نصیحتو ډکه ده. موږ مسلمانانو ته د خیر او سعادت لارې راښیي او په دغه قصه کې اسلامي علماو او واعظینو ته درس شته چې له دغو انبیا علیهم السلام څخه صبر او تحمل زده کړي چې څنګه یې د آزارو او بدو خبرو په مقابل کې عفو او بخښنه کول. قوم یې ورته وویل انا لنراک فی سفاهة، یعنی موږ تا په بېعقلۍ کې وینو، ته په بېعقلۍ کې غرق یې. او بیا یې ورته وویل وانا لنظنک من الکاذبین، او موږ دې د درواغجنانو څخه بولو. خو هود علیه السلام یې په مقابل کې په بدو الفاظو ناوړه ویلو سخت او شدید جواب نه وایه، بلکې په ښه ادب، ښو منطقو او نرمه لهجه به یې ورته ویل. قال یا قومي لیس بی سفاهة ولکنی رسول من رب العالمین أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم أمين ناصح. يعني هود عليه السلام وویل ای زما قومه، په ما کې هیڅ بې عقلي نشته، مګر زه د رب العالمین له طرفه رالیږل سوی یم. زما د رب عز وجل پیغامونه در رسوم او زه ستاسو دپاره امانتکاره نصیحت کوونکی یم. همدارنګه په دغه قصه کې موږ ته د کبر او غرور نتیجه را معلومه سوه چې کبر څنګه پر سرکشه او متکبره انسانانو هغه د دوی ښه ژوند او نعمتونه چپه کوي او د دوی د ژوند امیدونه د خاورو سره برابروي. قرآن مجید د عادیانو غرور بیان کړي او د هغو آخرکار او نتیجه یې راوښول. اوس به د سمودیانو د قوم سره د صالح علیه السلام قصه بیان سي. هود علیه السلام وفات سو، وختونه دې تیریږي، څو بل وار بیا خلقو کفر ته رجوع وکړه. دا هغه د ابلیس علیه اللعنه وسوسه ده چې بشر پر سمه لار نه پرېږدي او د بل وار دپاره بیا کفر نشر سو. دا وار بیا د الله جل جلاله له طرفه بل مکرم نبي د بشر د اصلاح کولو دپاره راولېږل سو چې هغه نبي صالح علیه السلام و. صالح علیه السلام په قوم عرب دی او د ثمود د لمسیانو څخه دی چې شجره یې په داسې ډول سره ده. صالح ابن عبید ابن اساف ابن ماشح ابن عبید ابن حاذر ابن ثمود ابن عاد ابن ارم ابن سام ابن نوح علیه السلام. نو صالح علیه السلام د ثمود د اولادې څخه دی او ثمود د عاد د اولادې څخه دی. نو په دغه سبب ثمودیانو ته دوهم عادیان هم ویل کیږي. ثمودیان چې د عاد د قبیلې څخه دي، یمن یې پرېښاوه او د جزیرة العرب و شمال ته ولاړل او هلته یې د خپلې استوګنې دپاره یو ځای اختیار کړی چې حجر ورته ویل کېده او په قرآن مجید کې یو صورت د سورة الحجر په نامه سره یادیږي. نو په سورة هود، په سورة الاحقاف او په سورة الحجر کې زیاتره د دغو قومو قصې بیان شوي دي. الله جل جلاله په سورة الحجر کې فرمایي ولقد كذب
اصحاب الحجر المرسلین، یعنی خامخا د حجر خلقو د الله جل جلاله رسولان درواغجن وبلل. اصحاب الحجر څوک دي؟ د صالح علیه السلام قوم سمودیانو ته اصحاب الحجر ویل کیږي، ځکه دغه قوم په حجر کې چې مدائن صالح هم ورته ویل کیږي اوسېدی، چې دغه ځای د مدینې منورې په غربي طرف کې واقع دی او 380 کیلومتره د مدینې منورې څخه لرې دی. دغو سمودیانو هم په غرو کې کورونه جوړول چې دغه صنعت د عادیانو څخه په میراث ورپاته و. الله جل جلاله په سورة الفجر کې فرمایي: وثمود الذين جابوا الصخر بالواد، یعنی او هغه سمودیان چې صخور غټې ډبرې یې پرې کولې، په غرو کې کورونه جوړول په وادي القرا کې. دغه د دوی کورونه چې په غرو کې یې جوړ کړي دي تر اوسه هم موجود دي او سته. الله جل جلاله موږ ته دغه د دوی د کورو حالات بیان کړي دي چې څنګه یې غرونه ماتول او کیندل. الله جل جلاله عجب قدرت او طاقت ورکړی و. تر عادیانو وروسته د بشر آمران او حاکمان دوی وګرځېدل، ځکه دوی هم د عاد له قومه څخه وه او د هغو میراث ورپاته سو. الله جل جلاله دوی ته هم هغسې نعمتونه ورکړي وه لکه عادیانو ته چې یې ورکړي وه. دوی هم د عادیانو په شان ډېر زیات او لوی لوی نعمتونه درلودل. د دوی دپاره دا پکار وه چې د هغه حاله څخه یې پند او عبرت اخیستی وای کم چې تر دوی د مخه عادیانو ته ورپېښ سو، مګر دوی بیا هم کفر او شرک اختیار کړی. الله جل جلاله په سورة الشعراء کې د صالح علیه السلام هغه خبرې بیانوي چې خپل قوم ته یې وویل: أتتركون فيما هاهنا آمنين في جنات وعيون وزروع ونخل طلعها هضيم وتنحتون من الجبال بيوتا فارهين فاتقوا الله وأطيعون. آیا پرې به ښوول سي په هغو نعمتو کې چې په دې دنیا کې تاسې لرئ؟ د آفتو څخه په امان یاست، په باغو او چینو کې یاست، په کښتو او فصلو کې یاست، د خرماو په ونو کې یاست چې میوه یې پسته او لطیفه ده، اسانه هضمیږي، او تاسې په غرو کې کورونه جوړوئ او په دغه کار کې ماهران او استادان یاست. نو د الله جل جلاله څخه وبېرېږئ او زما اطاعت وکړئ. د سمودیانو دغه حال عینا هغه د عادیانو ژوند و. په اواره مځکه کې کورونه او په غرو کې قصرونه جوړول، د اوبو چینې او باغونه یې درلودل. الله جل جلاله نعمتونه ورکړي وه او دوی ته وخت ورکړي چې دوی به د عادیانو د عذاب څخه عبرت واخلي، مګر دوی پند او عبرت نه واخیستی. دوی د بتانو عبادت کاوه او د الله جل جلاله د وحدانیت یې انکار کاوه. الله جل جلاله د دوی د قوم څخه یو سړی چې صالح علیه السلام و د دوی دپاره په نبوت غوره او اختیار کړی. صالح علیه السلام تر خپل بعثت او نبوت د مخه حکیم، دانا، فهمیده، عالم او هوښیار سړی و او د قوم چې به په هر کار کې مشورې ته ضرورت درلودی د علیه السلام ته به رجوع کول. صالح علیه السلام د معززې او محترمې کورنۍ څخه و. په خپل قوم کې د عزت او اعتبار خاوند و او قوم یې هم په دې سره اقرار او اعتراف کاوه چې صالح علیه السلام په موږ کې د شان او شوکت خاوند دی. مګر کله چې صالح علیه السلام په نبوت سره غوره کړل سو او دوی یې توحید او ایمان ته راوبلل چې یوازې د یوه الله هغه چې لا اله الا هو دوی عبادت کوي، دوی دغه دعوت نه ومنئ او انکار یې وکړئ او ویل: یا صالح، ته د مخه په موږ کې د مقام او درجې خاوند وې، اوس څه درته پېښه سوه چې موږ د بوتانو له عبادته منع کوې؟
الله جل جلاله په سورة هود کې فرمایي قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا اتنهانا ان نعبد ما يعبد آباؤنا. یعنی سمودیان وویل یا صالح موږ تر دې د مخه تا ته امید درلودی، یعنی دغه د نبوت تر دعوه کولو د مخه موږ تا ته د عزت اعتبار او پوهې په سترګه کتل. آیا ته موږ له دې څخه منع کوې چې د هغو بوتانو عبادت وکړو کم چې زموږ پلرو یې عبادت کاوه؟ یعنی موږ تا ته لوی لوی امیدونه درلودل او تا اوس داسې خبرې شروع کړې. خو صالح علیه السلام خپل دعوت نه پرېښاوه او خپل قوم ته په پسته او نرمه لهجه سره نصیحت کاوه. تاسې د انبیا علیهم السلام د دعوت او تبلیغ طریقې ته متوجه سئ چې خپل قوم یې څنګه او په کومو الفاظو دعوتاوه، خلک یې څه ته وربلل او څنګه دلایل یې ورته ویل. نو صالح علیه السلام خپل قوم ته وویل یا قوم اعبدوا الله ما لكم من اله غیره هو انشأكم من الارض واستعمركم فيها فاستغفروه ثم توبوا إليه إن ربي قريب مجيب. یعنی ای زما قومه تاسې یوازې د الله جل جلاله عبادت کوئ، تاسې لره بیله دغه الله جل جلاله بل حق معبود نسته، نور ټول الهه باطل دي. دغه الله جل جلاله د مځکې څخه پیدا کړي یاست او په دغه مځکه کې اوږده عمرونه درکړي دي، د مځکې د آبادولو ترکیبات یې درښولي دي، ستاسې د بقا سامان یې در برابر کړی دي. نو د ده عز وجل څخه د خپلو ګناهو بخښنه وغواړئ، په وحدانیت یې ومنئ او بیا په توبه رجوع ورته وکړئ. بېشکه چې زما رب ډېر نږدې او قبلونکی دی، توبه استغفار او دعا قبلوي. تاسې پوهیږئ چې وحدانیت د ټولو انبیا علیهم السلام دعوت دی او ټول خلق یې د یوه الله جل جلاله عبادت ته رابلل. خو له بده مرغه چې بشر په هر وخت او هر ځای کې په بیلو بیلو طریقو سره د کفر او شرک پر طرف ځغلي. څوک د مړو څخه رزق، اولاد او صحت غواړي، څوک شنختې او ډبرې د خپلو مقصدو د حاصلولو دپاره موچوي او په لاسو سره یې مسحه کوي، څوک د سختیو او مشکلاتو په وخت کې پیران او اولیاء الله ننګوي. خو دغو کسانو هغه الله جل جلاله هیر کړی وي چې د ټولو انسانانو نه بلکې د ټولو موجوداتو خالق او رازق دی. نو هر څه د خپل رب عز وجل څخه غواړي. صالح علیه السلام به همیشه خپل قوم ته دعوت او نصیحت کاوه، د وعظ هره طریقه یې استعمالول، خو قوم یې بدبخته و، ځان یې نه پوهاوه، څو صالح علیه السلام په الهي عذاب وبېرول. خو قوم یې د هغه عذاب په جواب کې ورته وویل وقالوا یا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلین، چې دا د سورة الاعراف اویا نمبر آیات دی. یعنی او قوم یې وویل یا صالح که ته د رسولانو څخه یې ته رښتیا وایې، موږ ته هغه عذاب چې ته موږ په بیروې او وعده یې را سره کوې هغه راوله، ولې یې ځنډوې؟ صالح علیه السلام د دوی په جواب کې وویل قال یا قوم لم تستعجلون بالسیئة قبل الحسنة لولا تستغفرون الله لعلكم ترحمون. ویل ای زما قومه ولې تر نیکۍ د مخه پر بدۍ تلوار کوئ؟ توبه پرېږدئ، الهي عذاب غواړئ. یعنی ولې عذاب غواړئ؟ توبه ولې نه کاږئ؟ که تاسې د الله جل جلاله څخه د مغفرت غوښتنه وکړئ او توبه وکاږئ، الله جل جلاله به رحم در باندې وکړي. صالح علیه السلام به همیشه وعظ او نصیحت ورته کاوه، لکه هود علیه السلام چې عادیانو ته نصیحتونه کول، مګر سمودیانو د عادیانو پر قسم انکار کاوه او بیا دغه قوم
په خپل منځ کې سره وویل القي الذکر علیه من بیننا بل هو کذاب اشر، چې دا د سورة القمر 25 نمبر آیات دی. یعنی آیا زموږ ټولو په منځ کې پر ده وحی نازلې سوي دي؟ دا وحی نه دي، بلکې دی درواغجن متکبر دی. العیاذ بالله. بیا یې صالح علیه السلام ته وویل په تا سحر سوی دی. الله جل جلاله فرمایي قالوا انما انت من المسحرین. سمودیان وویل بېشکه ته د هغو کسانو څخه یې چې سحر په سوی دی او د سحر له تاثیره څخه دي عقل د لاسه ورکړی دی. بیا دغه کافر سمودیان هغو مؤمنانو ته ورغله چې پر صالح علیه السلام یې ایمان راوړی و او هغو ته یې وویل تاسې د صالح علیه السلام سره مؤمنان سواست؟ د ده خبرې منئ؟ هغو ویل هو. کفار ویل پر هر شي چې تاسې ایمان راوړی دی موږ هغه نه منو. الله جل جلاله په دغه اړه په سورة الاعراف کې فرمایي قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. د صالح علیه السلام له قومه هغو مشرانو چې کبر او سرکشي یې کړې وه هغو کسانو ته چې ایمان یې راوړی و او د دغه خپل ایمان راوړلو په سبب ضعیفه او کمزوري بلل سوي وه وویل آیا تاسې پر دې یقین لرئ چې بېشکه صالح علیه السلام د خپل رب له طرفه په رسالت رالیږل سوی دی؟ دغو ضعیفو خلقو وویل هو بېشکه موږ په هغه څه چې صالح علیه السلام په هغه سره رالیږل سوی دی مؤمنان یو، یقین پر لرو. نو هغو کسانو چې لویي او تکبر یې کړی و وویل بېشکه موږ پر هغه شي چې تاسې ایمان پر راوړی دی چې د صالح علیه السلام نبوت دی منکران کافران یو نه یې منو. صالح علیه السلام نور هم په خپل قوم کې دعوت کاوه تر څو خبره تر داسې ځایه ورسېدل چې قوم به شړی او خپلو مجلسو ته یې نه پرېښاوه او ورته ویل به یې ته او ستا ملګري موږ پر بدپالنې ولې یاست؟ موږ ته مه راځئ. الله جل جلاله فرمایي قالوا اطیرنا بک وبمن معک. سمودیان وویل موږ پر تا او پر هغه چا چې له تا سره دي بدپالنې ولې ده، یعنی نه غواړو چې تا او ستا ملګري ووینو. ته پر موږ شوم او نحس یې لکه ما وخته چې ته دغه دعوت کوې چې موږ دې ووینو پر موږ آفتونه او مصیبتونه راسي، نو موږ ته مه راځه او مه رانږدې کېږه. صالح علیه السلام ورته وویل قال طائركم عند الله بل انتم قوم تفتنون. یعنی ستاسې بدپالي د الله جل جلاله په وړاندې ده چې ستاسې د کفر په بدل کې یې درکوي، بلکې تاسې یو قوم یاست چې کله په راحت او کله په زحمت ازمویل کېږي. یعنی دغه مصیبتونه او سختۍ چې پر تاسې راځي دا زما په سبب نه دي، بلکې دا هغه ستاسې بدقسمتي ده چې الله جل جلاله ستاسې د بدو عملو په سبب پر تاسې مقرره کړې ده، او تاسې یو قوم یاست چې کله په راحت او کله په زحمت ازمویل کېږي چې تاسې توبه کاږئ که یا. د سمودیانو د قوم خبره تر دشمنۍ او تر داسې ځایه ورسېدل چې د صالح علیه السلام سره یې ناسته بدبختي بلل او نور سره کښېنستل. کله چې د قوم او د دوی د نبي په منځ کې خبره تر دغه ځایه ورسېدل نو صالح علیه السلام انذار او اخطار ورکړي او خپل قوم ته یې وویل قال یا قومي أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وآتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إن عصيته
فما تزیدوننی غیر تخسیر. ویل ای زما قومه تاسې ما ته ووایاست که زه د خپل رب عز وجل له طرفه پر حق وم او ما ته یې له خپله طرفه رحمت نبوت راکړی وي، نو که چیرې زه د خپل رب عز وجل نافرمانی وکړم، دعوت او تبلیغ پرېږدم، څوک به مې د الله جل جلاله له عذابه خلاص کړي؟ عجبه خو لا دا ده چې زه تاسې الله جل جلاله ته بولم او تاسې مې بوتانو ته بولئ. تاسې ما لره بې له ضرره او نقصانه بل شی نه رازیاتوئ. دلته نو قوم ورته وویل که ته د رښتیا نبي او تا ته د الله جل جلاله له طرفه وحی راځي، نو موږ ته معجزه راښکاره کړه. الله جل جلاله په سورة الشعراء کې فرمایي ما انت الا بشر مثلنا فأتي بآیة ان كنت من الصادقین. سمودیانو وویل ته نه یې مګر زموږ په مثل یو بشر انسان، او که ته د رښتیا ویونکو څخه یې پر دغه ټینګ یې چې زه نبي یم او ته غواړې چې موږ ستا متابعت وکړو، نو یوه معجزه یا ستا د نبوت دپاره یوه علامه راوړه یا راښکاره کړه. دا یې لا هم وویل چې موږ هره معجزه نه غواړو او نه هره معجزه منو، بلکې زموږ په خوښه سره معجزه غواړو. موږ یو شی خوښوو. نو هلته یوه ډېره لویه ډبره سخر یا لاش غوندې ډبره پرته وه. ویل موږ غواړو چې دغه ډبره وچې وي او له هغې څخه لویه اوښه راووځي. اوس د قوم مشران سره ناست دي، خاندي او د پسخند ملنډو پر ډول هر یو د دغې معجزې دپاره جلا جلا شرط ایږدي. یوه وویل دغه اوښه به د 10 میاشتو حامله وي، بل وویل رنګ یې باید سور وي، هغه بل ویل باید ډېرې وړۍ ولري، یوه بیا وویل باید دونه لویه اوښه وي چې موږ په ژوند د هغې مثل نه وي لیدلی. دغه اوښه باید دونه غټه وي چې یوه ورځ دا د دغه زموږ د څاه ټولې اوبه څښي او یوه ورځ یې موږ څښو. دغسې مشکل او غیر عادي شرطونه یې ایښول. صالح علیه السلام ورته وویل هغه علامه یا معجزه کومه چې تاسې یې غواړئ که درته راغله بیا نو ایمان راوړئ؟ دوی ویل هو. صالح علیه السلام ویل خلق راټول کړئ. په هغه وعده سوې او معلومه سوې ورځ د ده علیه السلام د قوم خلق سره راټول سوه او صالح علیه السلام خپل رب عز وجل ته په دعا سو. په دغه وخت کې مځکه ورېږدېده او هغه لویه ډبره وچاودېدل. اوس د دوی په وړاندې ټول سمودیان ورته ګوري چې د هغه سخر یا لویې ډبرې څخه یوه لویه اوښه راووتل. یوازې دا نه چې دغه اوښه دونه لویه اوښه وه چې دوی په ټول عمر نه وه لیدلې، بلکې په ټول تاریخ کې هغه تر ټولو اوښانو لویه اوښه دغه د صالح علیه السلام د معجزې اوښه ده. دونه لویه اوښه وه چې په یوه وار یې دونه اوبه څښلې چې هغه اوبه د یوه لوی کلي یوه ورځ بسېدلې او د 10 میاشتو حمل یې هم درلودی چې موږ برال به ورته وایو. او د لنګون وخت یې رانږدې و. ټول هغه اوصاف پکښې موجود وه چې سمودیانو د شرطو پر ډول ویلي وه. الله جل جلاله په سورة هود کې د صالح علیه السلام پر ژبه فرمایي ويا قوم هذه ناقة الله لكم آية فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب قريب. صالح علیه السلام خپل قوم ته وویل ای زما قومه دغه اوښه د الله جل جلاله اوښه ده. د اوښې نسبت یې په دې سبب الله جل جلاله ته وکړئ چې الله جل جلاله خلق کړې وه. د اوښې څخه نه وه زېږېدلې بلکې په الهي خلقت سره مخلوقه وه. نو ځکه ناقة الله ورته وویل سوه. او دغه اوښه تاسې لره معجزه ده، نو دغه اوښه پرېږدئ چې د الله جل جلاله په مځکه کې خواړه خوري، په بدي او آزار لاس مور وړي،
چې آزار یې نه کړئ او که مو آزار کړه نو به تاسې ته نږدې ډېر ژر عذاب راسي. او بیا صالح علیه السلام ورته وویل قال هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم معلوم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب يوم عظيم. چې دا د سورة الشعراء 155 او 156 نمبر آیاتونه دي. یعنی صالح علیه السلام وویل دغه اوښه ده چې ستاسې په غوښتنه او زما د نبوت په معجزه سره پیدا سوه. یوه ورځ د دې د څښلو ده او یوه ورځ ستاسې د اوبو د څښلو ورځ ده او تاسې دغې اوښې ته هېڅ ضرر مه رسوئ. که مو چیرې آزار ور ورساوه نو تاسې به د لویې ورځې عذاب ونیسئ. ورونو اصلا خبره داسې وه څرنګه چې دغه اوښه ډېره لویه او غیر عادي اوښه وه نو کله چې به دغه لویه اوښه د اوبو څښلو دپاره هغه د دوی څا ته راغله نور ټول حیوانات به ځینې بیرېدل او تورېدل. نو د الله جل جلاله په امر صالح علیه السلام داسې فیصله وکړه چې یوه ورځ دې دغه اوښه اوبه څښي او بله ورځ یې د قوم او د هغو د حیواناتو د اوبو څښلو ورځ وي. او ویل پام کوئ چې دغې اوښې ته آزار ونه رسوئ که نه تاسې ته به ډېر لوی عذاب راسي. الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي انا مرسل الناقة فتنة لهم فارتقبهم واصطبر ونبئهم ان الماء قسمة بينهم كل شرب محتضر. یعنی موږ د دوی د امتحان دپاره د دغې اوښې لیږونکي یو لکه څرنګه چې دوی غوښتې ده هغسې لویه اوښه له دغې ډبرې راباسو. نو ای صالحه دوی ته منتظر اوسه چې دوی څه کوي او د دوی سره څه کیږي او ته د دوی پر آزارو صبر وکړه او دوی په دې خبر کړه چې د دوی په منځ کې دغه د دوی د څا اوبه ویشل سوي دي. د دوی د څا اوبه یوه ورځ د اوښې دي او یوه ورځ د دوی دي. نو د هر څوک په خپله ورځ اوبو ته حاضریږي. صالح علیه السلام هم دوی پوه او خبر کړه چې اوښې ته مه آزار رسوئ او په هغه خپله ورځ د اوبو څخه مه منع کوئ. الله جل جلاله په سورة الشمس کې فرمایي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. یعنی رسول الله صالح علیه السلام دوی ته وویل خبردار ناقة الله او د هغې د اوبو څښلو نوبت سره پرېږدئ چې کار په ونه لرئ. کله چې سمودیانو دغه معلومه معجزه ولیدل نو دوی دوو حصو ته وویشل سوه. لږو نفرو یې ایمان راوړي او د صالح علیه السلام متابعت یې کاوه مګر د سمودیانو ډېره حصه پر هغه خپل کفر پاته سوه. پس له هغه چې د دوی د شرطو سره برابره معجزه یې په خپلو سترګو ولیده بیا هم پر خپل کفر او انکار پاته سوه. سبحان الله. دوی دغه معجزه د ایمان راوړلو دپاره شرط کښېښاوه. هغه د دوی د شرطو او تعریف سره برابره معجزه هغه چې دوی غوښته پیښه سوه مګر بیا هم پر خپل کفر ټینګ وه. الله جل جلاله په سورة الحجر کې فرمایي وآتیناهم آیاتنا فکانوا عنها معرضین. یعنی موږ دغو سمودیانو ته د خپل قدرت دلائل او علامې ورکړې ورښکاره کړې او دوی له هغو څخه مخ ګرځونکي وه نه یې منل. او بیا رب عز وجل فرمایي وآتینا ثمود الناقة مبصرة چې دا د سورة الاسراء 59 نمبر آیات دی. یعنی او موږ ورکړې وه قوم د ثمود ته ښکاره اوښه واضحه معجزه. داسې معجزه وه چې هیڅ شک او شبهه پکښې نه وه او په سترګو لیدل کېده. دا نه سحر و نه جادو بلکې دغه اوښه د دوی سره یو ځای ګرځېدل. د دوی سره یې په نوبت اوبه څښلې. یوه ورځ اوښې اوبه څښلې او بله ورځ سمودیانو او د دوی حیواناتو اوبه څښلې. دغه اوښه د دوی په حضور لنګه سوه.
هغه د دې جونګی هم عیناً د دې په شکل و او د دې سره یو ځای ګرځېدی. هر چیرې چې به دا تله هغه به په پسې و. سمودیانو دغه اوښه لوشل او دونه ډېرې شیدې کولې چې د ټول کلي او قریې بسېدې. کله چې به اوښې اوبه څښلې دوی به لوشل. د دغې اوښې په وجود کې د سحر هیڅ امکانات نه وه، ځکه سحر د څو لحظو دپاره وي او بیا پای ته رسېږي. مګر دغه اوښه ښکاره او واضحه معجزه وه. ډېره موده د هلته د دوی سره واوسېدل. ټول سمودیان د دغې معجزې څخه په تعجب کې وه، خو پر دغه تعجب سربیره یې لږو کسانو ایمان راوړي. اوس نو اوښه د هلته د دوی سره اوسېږي. یوه ورځ سمودیان هغه د دوی د څا اوبه استعمالوي او د سبا ورځې د ضرورت اوبه به یې هم نن ورسره اخیستې. او دوهمه ورځ به اوښه د خپل جونګي سره راغله. ټوله ورځ به یې اوبه څښلې او دوی به لوشل او دونه شیدې کولې چې د دوی ټولو بسېدې. دا د سمودیانو دپاره یو امتحان و. دوی باید ایمان راوړی وای، خو له بده مرغه د ایمان راوړلو پر ځای په چم او خیانت شروع وکړه. یوه ورځ د قوم مشران سره یو ځای سوه او د اوښې په باره کې مشوره کوي. دوی سره وویل بیریږو چې خلق به موږ او زموږ دین پرېږدي او د صالح علیه السلام متابعت به وکړي. او بل دغه د اوښې هم تکلیف راکړی دی. پوره یوه ورځ موږ اوبو ته نه ورځو او د دې انتظار کوو چې دا اوبه وڅښي. او دغه اوښه دونه لویه او غټه ده چې دا رهي زموږ پسونه او نور حیوانات ځینې تورېږي او ځغلي. نو راسئ چې له دغې اوښې څخه ځانونه خلاص کړو. د قوم خلق سره ناستې مشوره کوي، څو په آخر کې یو نفر اختیار کړي چې ټول مؤرخین او مفسرین دغه نفر داسې معرفي کوي چې د دغه سړي نوم قدار ابن سالف ابن جزع و. په ځینو لږو روایتو کې د قدار پر ځای قزار په زال سره ذکر شوی دی. نو یې د قدار سره د اوښې پر وژلو اتفاق وکړي. خو هغه څوک چې اوښه یې وژلې ده یوازې قدار ابن سالف نه دی، بلکې دغه کار د ټوله قوم په اتفاق سره وسو. الله جل جلاله په سورة القمر کې فرمایي فنادوا صاحبهم فتعاطى فعقر. یعنی نو سمودیانو خپل ملګری راوباله، راویې غوښتي چې هغه دغه قدار ابن سالف و. نو توره یې واخیسته او د هغې اوښې پښه یې ورماته یا ورپرې کړه. الله جل جلاله دغه قدار شقی او بدبخته بللی دی او په سورة الشمس کې فرمایي اذ انبعث اشقاها. یعنی کله چې د سمودیانو هغه ډېر شقی لوی بدبخته قدار ابن سالف د اوښې د وژلو دپاره په چابکي راولاړ سو. همدارنګه په هغه حدیث شریف کې چې په معجم الکبیر او په مسند ابي یعلا کې روایتیږي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم د دغه قدار په باره کې فرمایي چې دی د اولینو انسانانو بدبخته دی او د آخرنیو انسانانو بدمرغه هغه څوک دی چې حضرت علی رضی الله تعالی عنه یې په شهادت ورساوه. نو تر ټولو خلقو بدمرغه قدار یو بل خپل ملګری ته ورغلی چې هغه ملګری مصدع ابن مهرج نومېدی او د اوښې پر وژلو یې اتفاق سره وکړي. دغه قدار او د ده ملګري د فساد او شراب څښلو د مجلس نور انډیوالان هم درلودل. نو قدار د هغو څخه وغوښته چې د اوښې په وژلو کې مرسته او کومک ورسره وکړي. هغو ټولو چې 7 نفره وه دا ورسره خوښه کړه چې په دغه کار کې به یې کومک کوي، چې په دغه حساب ټوله 9 نفره سوه. 2 نفره یې قدار او مصدع او 7 نفره یې دغه نور انډیوالان وه. بیا دغه شریر او فساد خوښونکي خلق د نور قوم سره د دې دپاره کښېنستل چې د هغو رأی او نظر هم معلوم کړي او بیا قوم ورته ونه وایي چې یوازې تاسې په خپل سر دغه کار کړی دی. خو ټوله قوم یې تایید وکړي چې هو اوښه ووژنئ. الله جل جلاله په سورة النمل کې فرمایي
وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. يعني او د سمودیانو په ښار کې 9 نفره ډېر شریر وه چې په مځکه کې به یې فساد کاوه، هیڅ د خیر او اصلاح کار یې نه کاوه. دغه 9 نفره چې په آخره درجه کې مفسدان او فاجران وه، هیڅ خیر او ښه خو یې نه درلودی، همیشه به یې د فسق او فجور کارونه کول سره یو ځای سوه. په هغه حدیث شریف کې چې امام بخاري، امام مسلم او نور یې روایتوي، وایي رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم خطبه وویل او په هغه خطبه کې یې دغه اوښه او هغه څوک یاد کړي چې د دغې اوښې پښې یې ورپرې کړې او د اذن بعث اشقاها په ترجمه کې یې وفرمایل د اوښې د وژلو دپاره داسې یو سړی راووتی چې په خپل قوم کې د عزت خاوند و، شریر او مفسد سړی و، او ټولو دا وعده ورسره وکړه که چا غوښتل چې تا ته آزار در ورسوي موږ دې ساتو، چې هغه دغه قدار و. اوس نو دغو 9 نفرو د اوښې د وژلو دپاره ځانونه تیار او آماده کړل او د اوښې د راتګ په انتظار کښېنستل. اوښه په غره کې د هغې ډبرې سره اوسېدل چې دا ځینې راوتلې وه او دا یې عادت و چې د خپل نوبت په ورځ به د اوبو د څښلو دپاره راتله. کله چې به یې اوبه وڅښلې بېرته به غره او هغې ډبرې ته ورغله. نو په دغه ورځ اوښه د غره له طرفه رارهیده او دغه 9 نفره د هغې په انتظار دي. څوک وایي اوښه تر اوبو څښلو وروسته غره ته تله. کله چې اوښه دوی ته راورسېدل قدار پر خپلو ملګرو د حملې امر وکړی. هغو چې د حملې اراده وکړه او اوښې ته ورنږدې سوه د اوښې د لویوالي او غټوالي څخه وبېرېدل، بېرته پر شا ولاړل. قدار پر وخندل او په خپله د اوښې پر طرف ورهي سو. اوښه یې په توره پر پښه ووهل، د اوښې پښه یې ورماته یا ورپرې کړه. فعقرها، عقر د پښې پرې کېدلو یا ماتولو ته وایي. د اوښې پښه ماته سوه او زاره سوه. الله جل جلاله په سورة الشمس کې فرمایي فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم بذنبهم فسواها ولا يخاف عقباها. دا چې صالح علیه السلام سمودیانو ته ویلي وه چې په اوښه کار مه لرئ، که نه نو الهي عذاب در باندې نازلیږي. نو سمودیانو صالح علیه السلام درواغجن وباله. دغه د ده خبره یې نه ومنل او اوښه یې زخمي او بیا یې مړه کړه. نو د دوی رب عز وجل د دوی د ګناه په سبب چې د الله جل جلاله رسول یې درواغجن وباله او اوښه یې لومړی زخمي او بیا یې ووژل، پر دوی ډېر سخت عذاب راولېږي او دوی ټول یې په دغه عذاب او هلاک کې سره برابر کړه. او الله جل جلاله د دوی د هلاکولو او دوی ته د عذاب د ورکولو په سبب بیره او پروا نه لري. همدارنګه الله جل جلاله د اوښې د زخمي کولو په باره کې فرمایي فعقروا الناقة وعتوا عن امر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا ان كنت من المرسلين. چې دا د سورة الاعراف 70 نمبر آیات دی. یعنی زخمی او مړه یې کړه اوښه او د خپل رب عز وجل له امره یې سرکشي او نافرمانی وکړه او بیا یې د اوښې تر وژلو وروسته وویل ای صالحه که ته په حق او رښتیا د رسولانو څخه یې موږ ته هغه عذاب راوړه چې ته موږ په بیروې. اوس خپل نبي ته تحدي او ګواښ ورکوي. اول خو یې اوښه ووژل او تر هغې وروسته یې د هغې جونګی ووژي. کله چې سمودیانو اوښه ووهل هغه جونګی یې د غره او د هغې لویې ډبرې خواته وځغستل. دغه بدبختان په پسې سوه او هلته شاوخوا پوره وګرځېدل. جونګي په لوړ آواز 3 نارې وکړې او بیا دوی ووژي. د اوښې او جونګي تر وژلو وروسته د کلي خلق
سره راټول سوه، د اوښې غوښې یې پرې کولې او تر پخولو وروسته یې خوړلې. نو ټول سمودیان په دغه ناوړه کار او جریمه کې سره شریکان وه، بې له هغو مسلمانانو چې په دغه کار نه وه راځي. کله چې دغه خبر صالح علیه السلام ته ورسېدی، هغه راغلی، ویې لیدل چې اوښه او جونګۍ یې وژل سوي او حلال سوي دي او خلق پر راټول دي غوښې خوري. الله جل جلاله فرمایي چې صالح علیه السلام خپل قوم ته وویل: فقال تمتعوا في داركم 3 أيام ذلك وعد غیر مکذوب، چې دا د سورت هود 15 نمبر آیات دی. نو صالح علیه السلام وویل: تاسې په خپلو کورو کې د ژوند څخه فقط 3 ورځې خوند او فایده واخلئ او په 4مه ورځ د الهي عذاب راتګ داسې وعده ده چې هیڅ درواغ پکښې نشته. کله چې صالح علیه السلام ورته وویل: تاسې بې له ننه فقط 3 ورځې وخت لرئ او بیا د الله جل جلاله په عذاب هلاکیږئ، دلته نو د قوم او د دوی د نبي په منځ کې ګواښ او تحدي شروع سوه. قوم وایي: هغه ستا عذاب چې ته موږ په بیروې راوله، او نبي یې ورته وایي: فقط 3 ورځې وخت لرئ. بیا نو سمودیان سره راټول سوه او د صالح علیه السلام او دغه انذار یا اخطار چې دوی ته یې ورکړی دی په باره کې مشورې سره کوي. نو دوی وویل: دا چې موږ هلاکیږو، نو راسئ چې صالح علیه السلام هم د اوښې پر قسم ووژنو او تر ځان یې دمخه کړو. الله جل جلاله په سورة النمل کې فرمایي: وكان في المدينة 9 رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه ما شهدنا مهلك أهله وإنا لصادقون ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم أنا دمرناهم وقومهم أجمعين. يعني او د سمودیانو په ښار کې 9 نفره ډېر شریر وه چې په مځکه کښې به یې فساد کاوه، هیڅ د خیر او اصلاح کار یې نه کاوه. دغو 9 نفرو اشرارو په خپلو منځو کې په الله سره قسمونه یاد کړل چې خامخا به د شپې پر صالح علیه السلام او د ده پر کورنۍ حمله کوو او وژنو به یې. که بیا چا په موږ دعوا وکړه، نو هغه د ده دوست او ولی ته به ووایو چې موږ د ده د کورنۍ د وژنې ځای نه دی لیدلی، موږ نه یو خبر چې چا وژلی دی او بېشکه موږ خامخا د رښتیا ویونکو څخه یو. قوم د اوښې تر وژلو وروسته د صالح علیه السلام د وژلو دپاره تیاري ونیول. نو دغه 9 نفره او نور هغه څوک چې د دوی کومک یې کاوه د صالح علیه السلام د کور پر طرف ورهي سوه چې صالح علیه السلام او د ده کورنۍ ووژني. الله جل جلاله فرمایي: چم او فریب وکړئ دوی په فریب کولو سره او جزا د فریب ورکړه موږ په جزا ورکولو سره، حال دا چې دوی نه پوهېدل. نو وګوره چې د دوی د فریب آخر څنګه سو. بېشکه موږ هلاک کړه دغه 9 نفره او د دوی ټوله قوم. اول هلاک چې پر سمودیانو نازل سو، هغه پر دغو 9 نفرو نازل سو چې د صالح علیه السلام د وژلو اراده یې کړې وه. دغه 9 نفره تر ټوله قوم د مخه هلاک سوه. د دوی تر پښو لاندې مځکه ورېږدېده لکه شدیده زلزله چې وسي او لویې لویې ډبرې پر راولوېدې، دوی یې ووژل. نو د سمودیانو اول هلاک د دغو 9 نفرو څخه را شروع سو او بیا نو عمومي عذاب شروع سو. مګر صالح علیه السلام او د ده ملګري په هغه شپه چې هغه 9 نفره د الله عز وجل په عذاب هلاک سوه، د حجر د منطقې څخه ووتل. د دوی په وتلو سره خلق په ډېره بیره او پریشانه حالت کې سوه، ځکه صالح علیه السلام ورته ویلي وه چې 3 ورځې وروسته هلاک او عذاب در باندې نازلیږي. نو د انذار یا اخطار په اوله ورځ چې سمودیان له خپلو کورو څخه راووتل، د ټولو مخان ژړ وه. نو ټولو ژړل، دا ځکه چې د هلاک اوله علامه ښکاره سوه.
د انذار په دوهمه ورځ د ټولو مخان سره وه او په درېیمه ورځ چې سهار راپورته سوه د ټول قوم مخان تور وه نو ټولو په بغارو او ژړا په چغو او نارو شروع وکړه او د قبرو په کیندلو اخته سوه د خپلو ځانو دپاره قبرونه کیني ځکه اوس پوه سوه چې د عذاب او هلاک په راتللو سره د صالح علیه السلام انذار حق او پر ځای و او د هغه څخه تېښته نسته بیا نو الهي عذاب شروع سو خو دغه د دوی عذاب یو عذاب نه و لکه پر عادیانو چې یوازې باد مقرره سو یا لکه د نوح علیه السلام قوم چې په طوفان سره غرق سوه بلکې د دوی عذاب قسم قسم عذابونه وه ځکه چې دوی ته د دوی د شرطو سره برابره معجزه راغله او بیا هم دوی انکار وکړي د سمودیانو د عذاب اوله شروع دا وه چې مځکه په رېږدېدلو سوه مځکه په دونه شدت سره رېږدېدل چې دوی ټول پر مځکه غځارېدل د درېدلو قدرت یې نه درلودی ټول غځار سوه او بیا یې د مرګ او زکندن حالت شروع سو ټول د زکندن په دردو او خواریو کې وه او آخره خاتمه یې په یوه لویه ناره سره وسوه چې دغې نارې ټول سمودیان هلاک کړه الله محترم ورونو څرنګه چې فته پای ته ورسېده زموږ پاته قصه به په راتلونکې پنځمه فته کې واورئ ان شاء الله تعالی وما توفيقي إلا بالله وهو السميع العليم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه